صدقۃ الفطر کم بندہ چه صاحب نصاب وی تقریباً 1,44,000 روپے دومره نقد چا سره وي یا د دومره پیسو سره زر سپین زر وي ورسره یا مال تجارت وي ورسره یا د ضرورت نه زیاتی ساز و سامان وي ورسره 1,44,000 روپو ته رسی نو دا بنده صاحب نصاب دی دی به سرسایه ورکوي او دی به قربانی هم کوي لوی اختر کې به قربانی کوي ورکوټي کې به سرسایه ورکوي اوس دا 1,44,000 نقد ضروری نه دی چې چا سره دی دا نقدي وي که چا سره کالی وي د سرو زرو د سپینو زرو او دې قیمت ته رسي هم به سرسایه ورکوي او که د چا جوړې جامې زیاتې وي هم به ورکوي یا په کور کې لوښي لرګي دي چې هغه په کال کې استعمالیږي نه او د هغې قیمت دومره نو دا بنده صاحب نصاب دی د زنانو سره جامې ډېرې زیاتې وي نو 3 جوړې دا د ضرورت دي او د 3 جوړو نه علاوه دا نورې ټولې زیاتې دي نو دغه زیاتی جوړې جامې چې د هغې قیمت دونه شي نصاب ته رسي نو دی به دا صدقۃ الفطر به ورکوي زکات پکې نشته او لوښي هرې زنانه سره چې ودیږي نو د سټیلو لوښي بیل دي د جرمني بیل دي د پلاستیک بیل دي د مسو بیل دي نو دا مختلف قسم لوښي چې دا په کال کې چې ته میلمه لیم نه راخلي صرف کال پس چې اختر رانږدې شي نو دا لوښي ووینځي او شوکیس کې او دري کې واپس بیا کېږي نو دغه لوښي زیاتې دي نو د دې قیمت چې رسي نو هم دا زنانه په دې باندې صاحب نصاب شوله سرسایه به ورکوي سړی به خپله سرسایه په خپله ورکوي او د نابالغه بچو سرسایه به هم دا سړی ورکوي او بالغ بچی که مالدارو نو سرسایه پشته په خپله دې ورکي او که غریبو معاف دی او د ښځې سرسایه په سړي نشته او عام طور سړي د خپلو ښځو سرسایه هم ورکوي نو سرسایه چې په کم وطن کې دا سړی دی نو د هغې ملک په ریټ باندې به ورکوي که پاکستان کې دی نو د پاکستان په ریټ باندې به سرسایه ورکوي که په عربو کې دی نو د عربو په نرخ باندې به سرسایه ورکوي او که نورو ملکونو کې دی نو د هغې نورو ملکونو سرسایه مقدار معلوم که عمره به ورکوي نو دغه سړی چې په کم وطن کې دی د هغې وطن په نرخ به خپله سرسایه ورکوي د خپل نابالغ بچو سرسایه به ورکوي د سرسایه د واجب کېدو ټیم د اختر ورځ ده نو کم بنده چې د اختر په ورځ موجود دی د سهار د بانګ نه پس نو په ده به سرسایه وي چې د صاحب نصاب وي او که د اختر د ورځې د سهار نه مخکې یو بنده وفات شو نو د هغه سرسایه نشته دی سرسایه د اختر په ورځ واجب ده نو د اختر په ورځ باندې چې کومه سرسایه ورکوي نو دا عام صدقې په شانتې ده او د مسلمانانو هره صدقه الله یو پلس بدلی کم از کم یو پلس نو 300 روپے سرسایه ده دې وخت کې نو دا 300 روپے چې د اختر په ورځ ورکوي یا اختر نه پس نو دې 300 لا په لسو کې ضرب ورکه نو 3,000 روپے ته جوړې شوې ته ورکې 300 روپے ثواب د 3,000 روپو الله درکړ خو که د اختر نه مخکې په روژه کې سرسایه چا ورکړله نو د دې رمضان خپل برکت دی یو په 90 نورم زیاتېږي نو دا رمضان کې 300 روپے سرسایه چې دی ورکړله نو 70 کې به ضرب ورکړي نو د 21,000 روپو ثواب دی وشو په رمضان کې 300 روپے ورکړي د 21,000 روپو ثواب دی وشو او بیا په رمضان کې د جمعې په ورځ چې ورکړي نو د جمعې ثواب هم یو په 90 نور زیاتېږي
نو 300 روپے چې ورکې نو 14,70,000 روپو ثواب دی وشو. نو دی خوا د ورکون کې ډیر لوی اجر ثواب وشو، خو بل خوا د اختر نه مخکې فقیر ته چې ورسېده فقیر به په خپل حاجت پوره کړي، ضرورتونه به پې پوره کړي. نو د فقیر هم پکې فایده ده چې په رمضان کې ورکې، او چې چا ورکوله دا صدقه د هغه هم پکې ډیر لوی اجر او ثواب شو. نو خپل کوشش وکړئ چې د جمعې شپه او د جمعې ورځ په رمضان کې د خپل سرسایې د خپلو بچو سرسایې ورکړئ. نن هم جمعه ده، یو جمعه بله مو پسې را روانه ده. نو دا دومره ډېر لوی اجر او ثواب د رمضان او د جمعې د وجې نه به حاصلېږي. 14,70,000 روپو ثواب په روژه کې په جمعه کې ملاویږي.